سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزي او د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کومه په درد باندې چې اصل کې موږ ورته پین وایو، چې دا درد دی څه شی، دا څنګه موږ محسوسوو او د دې شدت موږ څنګه کولی شو په خپل وجود کې. د درد تعریف کو موږ کوو په ساینسي لحاظ باندې، نو هغه دا ویلی شو چې دا یو ناخوشګواره کیفیت دی چې دا د محسوساتي یا سنسري چې ورته وایي او جذباتي ایموشنل کیفیت په وجه یا د علاماتو په وجه وجود ته راننوځي. تر ډیره وخته میډیکل ساینس دا خبره کوله چې لکه درد چې دی همیشه د پیتالوجي یا څه وجود کې څه زخمي یا څه انفیکشن یا څه نور څه قصه د هغې وجې نه کیږي. خو بیا وروسته نورې خبرې پکې هم راغلی چې هغه ورسره شاملې کړی شوې. اولنی ماډل چې دی و نو دی به دا خبره کوله چې دې ته به بایو میډیکل وی. بایو میډیکل داسې چې لکه د وجود چې کوم حصه ده نو چې په هغې کې څه میډیکلي یا پیتالوجي ورته موږ ویلی شو چې په هغې کې څه خرابي راشي، نو د هغې د وجې نه دا درد موږ په وجود کې محسوسوو. لکه د چا لاس مات شو، د چا خپه ماته شوه، یا داسې څه خبره نوره وشوه په وجود کې، نو کومه هر ځای کې چې پیتالوجي راشي نو د هغې په وجه موږ درد محسوسوو او دا د درد تعریف و. بیا دی ورسره د وخت سره سره بیا دې ته رالو چې یاره دا یوازې بایو میډیکل نه دی، خو بایو فزیکل هم دی. بایو فزیکل بیا دې ته ویلی شي چې لکه کله فزیک زموږ د وجود چې کوم حالت چې دی د مومنټ سره یا د حرکاتو سره چې کله راځي، اوس لکه مثال په توګه د چا املا کې درد دی نو د یو خاص پوزیشن سره په هغې کې درد زیاتیږي، حالانکه هته هسې درد نه خو چې هغه پوزیشن ته دی ورشي ته درد سیوا شي، نو دا موږ لکه په فزیکل دغه کې راوستی شو. یا داسې نور زیات علامات چې هغه د یو خاص موشن سره یا د یو خاص حرکت سره هغه زیاتیږي، نو دغه کې موږ راوستی شو. نو دوی بیا وایي چې نه دا یوازې پیتالوجي نه ده، حالانکه پیتالوجي شته هلته، خو اوس لکه د ملا درد دی زه نیغ ناست یم نو ماته نه محسوسیږي، نو پیتالوجي خو شته، خو هغه چې ده هغه سبسایډ شوې ده یا کنټرول ده. دغه شانتې چې کله مونږ هغه وړقو یا د خپل پوزیشن نه اخوا دیخوا کوو، نو دغه بیا فزیک یا د هغې مومنټ سره حرکت سره راغی، نو بیا دوی دا وایي چې نه یوازې دا بایو میډیکل نه دی، خو دا چې دی نو بایو فزیکل هم ده. او د هغو دا وایي چې لکه د مومنټس یا د دې د حرکات چې دي دا ریسټرکټ کول غواړي یا کمول غواړي یا د دغې نه اجتناب کول غواړي. دا د دوی دویم بیا د دې درد ډیفینیشن یا د تعریف. بیا وروسته چې نورې څېړنې وشو نو خبره دې له راغله چې دا یوازې دغه میډیکل یا پیتالوجیکل او فیزیولوجیکل فینامینا نه ده، خو د دې سره چې دی نور دغه هم عوامل هم انوال دي. او بیا دې ته ووایي چې بایو سایکو سوشل، بایو څنګه چې د دې سره خبره وشوه د انسان سره، سایکو نفسیاتي عوامل پکې دي شامل کړو چې دا لکه د دې سره هم کېږي. دا درد ضروري نه ده چې په وجود کې دی څه پیتالوجي څه زخم یا څه بل څه انفیکشن دی، او یا د هغه مومنټ د دې نه علاوه پکې هغو شامل کړو لکه نفسیاتي وجې شامل کړي، او سوشل یا سوشل موږ دې ته وایو چې د مالی حالت سره موږ ویلی شو، یا کلتوري یا نورې څه داسې پابندیانې چې په هغې وجې نه هغه ته هغه درد محسوسیږي. تاسو به حیران هم یې چې لکه دغه د وجې نه څنګه کیدی شي، د نفسیاتو د وجې نه یا د سوشل وجې نه. زه د اوس په خبره تاسو پوه کوم، لکه دا دوه خبرې خو ما وکړې د پیتالوجي او بیا د فیزیولوجي په حواله. اوس دې درد راځو چې لکه دا بایو سوشل دا سایکو یا سایکولوجیکل یا نفسیاتي څنګه کیدی شي. نو دلته لکه کم کسانو چې اپریشن شوي یا هغه به پوهی کم چې د دې عذابه تېروتې دي، د دې امتحانه تېروتې دي، فرض کوو د چا یو خپه ده او هغه کې څه زخم شي یا څه نوره مسله په وجه او هغه خپه د ده نه په زنګون کې یا ښکته پریک شي، نو کلونو نه پس هم هغه هلته درد محسوسوي، دې ته فینټم پین هم وایي په انګلیش کې. دغه درد چې دی حالانکه هلته هغه سنسري نرز ورڅخه ختم وي، نور څه نه وي، خو هغه درد هغه ته بیا هم محسوسیږي. دغه ځای کې دا نفسیاتي مسله ځکه چې هغه ته هغه ټریګرز کېږي، او اصل کې دا درد چې موږ محسوسوو نو دا دغه ناخوشګوار کیفیت چې دی هغه ټول مزغو ته ځي، او دا مازغه چې دی بیا د دې تعین کوي چې یاره دا شتی که نشتی، او که شتی نو اوس زه اکشن واخلمه که هسې کښېنمه او که څه چل وکړم. نو د اکشن په حواله لکه بیا چې خبره اوس دغه یو نفسیاتي خو دغه خبره شوه سایکولوجیکل. د دې نه علاوه چې دی نو اوس که تاسو خیال کړی لکه په نفسیاتي دغه د وجې نه چې سړي باندې کله یره راشي د ویرې په وجه، نو اکثر لکه اوس یو سړي دغه خرابه ده، د معده خرابه ده، هغه ته السر دی په معده کې،
نو دی چې کله په ټینشن کې راشي یا دی چې کله په ویرې په حالت کې راشي یا ډپرسي نو ناڅاپي هغه ته هغه درد سیوا شي. حالانکه د په دغه وخت کې څه خوړلی نه وي، دی روغ رمټ وي که نه، خو په دغه وخت کې ته درد سیوا شي نو دا لکه هغه نفسیاتي ټریګر هغه مغزو ته دا سیګنل لاړ شي یا د الارم لاړ شي چې یاره دا چل دی، نو هغه د هارمونل ریلیز په وجه باندې یا سړي ته درد ډېر زیات په سر کې درد شروع شي د هیرې نه، یا هغه خېټه خرابه شي، پیرسټالسیس مومنټ د خېټې دا سیوا شي. دا ټول هارمونل چینجز دي او په دې کې خصوصا دوه هارمونز اپینفرین نار اپینفرین ورته وایي، هغه دا دي چې لکه دې ته موږ په میډیکل کې وایو چې یاره فایټ آر فلایټ که نه، یا به جنګ یا به تختې. دغه دوه حالتونه دي. نو دغه چې کله په سړي باندې ویر راشي، لکه مثال په توګه اوس یو ناڅاپي تاله سپی مخ له درغی او ته ډېر ناڅاپي ته ګډوډ، نو ستا سره بیا دوه لارې دي چې دی خو ما خوري، نو یا خو تا ته لار نه نو ته په سپي ورځې ځان به بچ کوې او یا به ته تختې. دغه شان که هره خطره محسوس کړي نو هغه وخت کې بیا تاله دا مازغه چې دا تاله سیګنل درکوي په هغه جواب کې، لکه ناڅاپي ته اور ته مخامخ شو نو تا ته به وایي چې لړکېږه تخته، یا د څه بله څه خطره راغله نو د هغې مطابق به د تاله سیګنل درکوي. نو دغه ټول چې دي دغه عوامل دا په دې دغه کې راځي چې یاره ستا چې کله په ویره په تا باندې راشي او نفسیاتي دغه دباوي نو په هغې کې بیا چې دی په تا باندې هم دغه درد راځي، دغه شدت زیاتیږي. دغه شانتې سوشل چې موږ خبره وکړه نو په سوشل کې دا دی چې لکه یو انسان دی او هغه په داسې دغه کې اوسیږي، په ځای کې اوسیږي چې هغه وجود غیر محفوظ دی هلته، یا د نورو دغه سره مخ دی، د نورو تکلیفونو سره مخ دی، نو هغه یا د کلتوري وجې دي یا نورې وجې دي، مذهبي وجې دي، ډېرې وجې دي، نو هغه هلته ځان غیر محفوظه حسابوي او په دغه ځای کې هغه باندې دغه د سټرس د اټیک د ډپریشن د اټیک راځي او هغه په مختلف ځایونو کې چې دی خپل درد محسوسوي، کله په سر کې درد محسوسوي، کله په دغه معده کې درد محسوسوي، کله په نور ځای کې ډیپینډ کوي چې لکه هغه باندې څه تکلیف شته که نشته، څه دغه تیر شوي دي. د دې سره سره لکه کوم خلک چې په داسې ماحول کې اوسیږي چې همیشه ډپرسي او دغه نه کوي، دا موومنټ زیات نه کوي، موومنټ د وجود لپاره ډېر زیات ضروري دی، نو هغه ټول مسل چې دی هغه ویک شي، کمزوري شي او دا لیګمنټس او دا ټینډنس چې کوم دی وجې چې ورته موږ وایو دا هم دغه شي، دا کمزوري شي او ریلیکس غونتې شي، نو دغه وجې نه هم بیا هغه ته ځای په ځای درد محسوسیږي. اوس به راځو لکه چې دا ټول څیزونه دي نو موږ په وجود کې د دې بیا څه اثرات دي او موږ د دې نه ځان څنګه ساتلی شو. ګوره تاسو به اورېدلی هم اکثر ډېرو خلکو ته چې دی نو دغه وشي دا فرض کړه د کینسر مریضان که نه، نو هغه وایي چې ویل پاور ډېر زیات ضروري دی. دا دې وجې نه چې لکه ستا امیون سیسټم ډایرکټ ستا د ویل پاور سره تړلی دی. ستا چې حوصله برابري، ستا چې مغزو ته پازیټیو سیګنل ځي نو ستا دغه به وجود به برابري. دغه شانتې ډېر کسان داسې چې هغه په سټرس کې راشي او موږ به اوس د دې حالت د کرونا خبره به وکړو، نو کرونا کې بعض وخت داسې کېږي چې لکه د دوی په مغزو کې دا خبره چې یاره به دونه خلک مړه شو او دوی په دغه خبره باندې سوچ کوي او ما ته هم دا تکلیف شروع شو نو زه هم نه بچ کېږم. نو په دغه وخت کې د دوی دا امیون سیسټم بیا ډېر زیات ډاون شي، ځکه چې هغه نیګیټیو سیګنل چې دي هغه مغزو ته ځي او مازغه چې دي ستا ټول وجود کنټرول کوي. نو دغه ځای کې بیا ستا امیون سیسټم چې دی نو هغه کار پرېږدي. دغه شانتې د کینسر یا نور داسې مرضونه چې په هغې کې خلک د مرګ طرف ته ځي نو په دې باندې دا نفسیاتي دباو راشي چې یاره که خدای دې نه کړه چې زما هم دغه حال ونه شي، نو په هغې کې دی نور هېڅ نه کوي خو ځان خرابوي. په دې کې اوس د درد لکه یو خو هغه خبره شوه چې یو سړي ته څه مسله ده، پیتالوجي ده، هغې باندې خو ما خبره وکړه، د هغې خپل ټریټمنټ دی، خپل طریقې کار دی، خپل علاج دی، د هغې سره انسان ښه شي، خو په هغې کې هم د ویل پاور پکار دی. بیا فزیک خبره ما وکړه، بایو فزیکل کې بیا دا دی لکه ته به بیا د هغې سره ځان عادت کوې، لکه اوس ستا ملا خرابه ده نو ته به ډېر مومنټس نه کوې، ته به ښکته کېږې نه، ته به وزن نه چوتې. دغه شان که زنګون مسله ده نو ته به کوشش کوې چې یاره زه دې زنګون لپاره ایکسرسایزز وغیره وکړم، مومنټس زیات کړم او یا څه نور ټریټمنټ میډیکل سرجري پکار هغه وکړم. نو دا خو لکه د هغې سره رالو. اوس خبره دا موږ کوو دا دغه دا نفسیاتي ده. اوس چې کله په دې کې دوه درې ډېر زیات ضروري عوامل دي. په دې کې یو خدای د خوب، کله چې د وجود خوب نه پوره ستا وجود ستا مړي، هلته چې دی بیا ستا مازغه چې دی هغه صحیح کار نه کوي، ځکه چې هغه
په فل اکټیو حالت کې نه. کله چې ماغه په فل اکټیو حالت کې نه، لکه مثال به موږ داسې وایو چې د سکول هډ ماستر دی او هغه چې په خپل اکټیو نه نو لاندې عمل هم دغه، نو هغه ټول سیستم بیا ګډوډي. نو پکار ده چې یو خوب ډیر زیات. بل دویم په دې کې چې کوم غټ عمل دی هغه د انزایټي، سټرس یا ډیپریشن چې ورته موږ وایو. کله چې انسان ډیپریس وي نو په ده باندې به دردونه اټیک کوي. کله چې دی ډیپریس نه وي نو دته هېڅ درد نه محسوسیږي. نو دا هم نفسیاتي مسئلې د انسان سره. کله چې ته د ځان د ډیپریشن نه وباسې او په دې باندې ما یو ډېر زبردسته ویډیو جوړه کړې ده، که تاسو وګورئ نو هغه تاسو تقریبا 100% ستاسو د ډیپریشن علاج کولی شي. نو کله چې تاسو د دغې ډیپریشن نه ځان وباسئ او خپل وجود ته د مزغو ته د وجود په ذریعه پازیټیو سیګنل ولېږئ، نو ستاسو هغه دردونه، ستاسو هغه ډېر دغه چې دي هغه کم شي. د دې سره سره درېیمه غټه دغه چې د وجه یا عوامل چې راتلی شي هغه دغه د مذهبي یا عقیده به ورته موږ مذهبي هم نه خو عقیدتن عقیدې په دغه باندې که موږ دا واخلو، لکه اوس مثال موږ مسلمانان یو الحمدلله زموږ دا عقیده ده چې شهادت له موږ ځو یا د خدای په لار کې کار کوو، یا که موږ د جومات کار کوو ستړي هم شو خو موږ ستړیوالی نه محسوسوو که نه. دغه شانتې که جهاد له خلک روان نو د هغوی یو جذبه هغو ته کو دردي تکلیفي یا تبلیغ له روان یا بل کار له، نو هغو ځکه چې هغو عقیدتن هغو دومره مضبوط په مزغو کې سیګنل پروت دی چې دا هیڅ خبره هم نه ده. دا ټول تکلیفونه چې دي دا لکه یو ځای کې زما په کاریږي. نو هغه چې دی په هغې وجه باندې لکه دی مزغو ته پازیټیو سیګنل لیږي او دی هغه تکلیف هلته نه محسوسوي. که دغه تکلیف دته بل ځای کې راشي نو دی به هغه ډېر زیات محسوسوي په نسبت د دغې وجې باندې. نو د دې نه علاوه لکه هم نورې بلها وجه کېدی شي. نو د دې خبرو خلاصه زما دا ده چې ګوره یو اکیوټ پین لکه وختي طور، بل کرانیک. نو کرانیک پین چې کله تاسو وي لکه خدای مکه څوک د شوګر مریض دی، څوک د زړه مریض دی، نور لکه د ملا مریضان دي یا نور داسې چې هغه ډېر وخت اخلي، نو په دې کې ستاسو پازیټیو تھینکینګ چې دی هغه ډېر زیات د هغې رول دی. کله چې تاسو مثبت سوچ لرئ او دا وایي چې یاره دا خیر هېڅ خبره نه ده، دا زه ښه کېږم، نو ستاسو امیون سیسټم هم ښه کېږي، ستاسو باډي اکټیو کېږي. نو دغه پین مینجمنټ یا د درد دا کنټرول یا د طریقه کار تاسو په خپله کولی شئ. که دا تاسو نه کوئ نو څه چل به کېږي، تاسو به ډپریشن کې لاړ شئ. چې کله ډپریشن کې تاسو لاړ شئ نو د هغې درد د وجې نه یا د حالاتو د وجې نه یا هر څه چې یا د بیمارۍ د اوږدوالي د وجې نه، نو کله چې تاسو د ډپریشن په حالت کې لاړ شئ نو ستاسو مزغو ته مسلسل نیګیټیو سیګنلز رواني او د دې سره دا کېږي چې ستاسو هغه ټول وجود چې دی هغه دغه ریلیکس پاتې نه شي، هغه انډر سټرس شي. او کله چې دی انډر سټرس شي نو مازغه، ځکه چې مازغه ورته مسلسل نیګیټیو فیډبیک کوي، نو کله چې هغه انډر سټرس شي نو بیا تاسو دوایانو سره هم نه جوړیږئ او ستاسو وجود ورځ ته ورځ چې دی هغه دغه طرف خرابیږي او دغه طرف ته رواني. نو د دې ټولو خبرو خلاصه هم دا ده چې لکه درد چې دی هغه تاسو په خپله کنټرول کولی شئ، سوای د دغې درد نه چې کوم بایو میډیکل دی یا کوم چې پیتالوجي د وجې نه دي. نو په دې باندې تاسو په خپل مزغو کې دا سوچ کوئ یا په خپل فکر کې دا خبر راولئ چې دا درد چې دی دا زما دپاره ښه دی، د سیګنل یا د الارم په وجه یې اخلئ او هغه نیګیټیو دغه سیګنل چې دی هغه مزغو ته مه لېږئ. نو دغه شان به تاسو د دې درد نه ځان خلاص کړئ. د نورو ډېرو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.